کابل کې پر ښوونیز مرکز ځانمرګي برید څومره مرګ ژوبله اړولې ده؟ ولې پر هزارهګانو مسلسل بریدونه کیږي؟ دا چې د پیښې قربانیان څوک دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې پلازمینه کې د دشت برچي سیمې پر یو ښوونیز مرکز ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. خو د سیمې په یو روغتون کې بي بي سي ته د وژل شوو شمیر 23 تنه او د ټپیانو لسګونه ښودل شوی دی. په برید کې تر ډیره حده نجونې وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافي ټکور بي بي سي ورځپاڼې ته وویل دا برید پرون د جمعې په ګیز نږدې 7 بجو پر شاوخوا پر کاج نومي ښوونیز مرکز داسې حال کې شوی دی چې د کانکور تمریني ازموینه پکې اخیستل کېده. ښاغلي ټکور د برید څرنګوالي په هکله جزئیات نه دي ورکړي، خو په خبرې دوی پر ملکي اهدافو د دښمن برید قساوت او وحشت بولي او غندي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو بي بي سي او نورو رسنیو ته ویلي چې بریدګر لومړی د کورس 2 ساتونکي په دروازه کې ووژل او بیا کورس ته ننوت او هلته یې ځانمرګي وکړ. په پیښه کې د یو وژل شوي نجلۍ ورور پر خپله فیسبوک پاڼه هم ورته خبره لیکلې ده. پر خواله رسنیو د برید له سیمې په خپرو شوو ویډیوګانو کې بوږنوونکې صحنې ښکاري. خلک ټپیان روغتونونو ته ځغلوي، د سپورت سیمه په وینو سره ده، ویجاړۍ پکې ترسره کېږي او برید ته په یو نږدې روغتون کې د ګڼو کسانو مړي پراته دي چې څادرونه پرې هوار دي. فرانس پریس اژانس په روغتون کې یوې ښځې سره خبرې کړې دي چې هلته په خپلې خور پسې ګرځېده. هغې ویلي هغه 19 کلنه ده، دلته مو پیدا نه کړه. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.